پنځه اندامونه ستاسو په وجود کې دننه چې هغه ډېر زر خرابېږي که چېرې تاسو د خپل بلډ پریشر مینټین نه ساتئ یا د هغه جاري میډیسن نه استعمالوئ یا تاسو پرهیز نه کوئ. او دا پنځه اندامونه داسې اندامونه دي ستاسو په وجود کې که چېرې په دې اندامونو کې دوه اندامونه هم خراب شي نو ستاسو وجود بیا یو تشه ډانچه پاتې کیدی شي بلکې ستاسو وجود بیا نشي پاتې کیدی. نو دا پنځه اندامونه هم زه تاسو ته ښیم خو د دې نه بهتره او ضروري خبره دا ده چې کم پنځه اندامونه زه اوس تاسو ته ښیم نو تاسو ته پکار دي چې خپل بلډ پریشر مینټین ساتئ. دغه چې کوم جاري میډیسن دی هغه تاسو جاري استعمالوئ او ورسره تاسو خپل بلډ پریشر پرهیز ضروري کوئ چې په هغې کې د ټولو نه اول ستاسو زړه دی. که چېرې ستاسو بلډ پریشر مینټین وي نو ستاسو زړه به صحتمند وي او که چېرې ستاسو بلډ پریشر مینټین نه وي نو زیات چلیږي نو ستاسو په زړه باندې اثرات غورځوي چې د هغې د وجې نه ستاسو ته د هارټ اټیک خطره کیدی شي. خو کله چې تاسو خپل بلډ پریشر مینټین ساتئ نو هیڅ خطره بیا تاسو ته نشته دی. دویم ستاسو برین یعنی ستاسو مغزه دی. که چېرې تاسو خپل بلډ پریشر مینټین ساتئ نو ستاسو په مغزو باندې به هیڅ اثرات نه وي او ستاسو برین کم مغزه چې دی هغه به صحتمند وي. خو که چېرې تاسو بلډ پریشر مینټین نه ساتئ د هغه جاري میډیسن تاسو نه استعمالوئ او تاسو پرهیز نه کوئ نو ستاسو برین او مغزه به کمزوري کیږي چې د هغې د وجې نه بار بیا په ستاسو باندې د پالش خطره کیدی شي. خو که چېرې تاسو خپل بلډ پریشر مینټین ساتئ نو هیڅ خطره بیا نشته تاسو ته. دریم ستاسو ګردې دي. که چېرې تاسو خپلې ګردې صحتمند غوښتل غواړئ نو تاسو خپل بلډ پریشر مینټین وساتئ او دغه جاري میډیسن خامخا استعمالوئ. څلورم ستاسو سترګې دي. که چېرې ستاسو بلډ پریشر مینټین وي او زیاتیږي نه او په خپل لیول باندې محدود روان وي او تاسو دغه جاري میډیسن استعمالوئ تاسو پرهیز کوئ د خپل بلډ پریشر نو ستاسو چې کومې سترګې دي په هغې کې دننه کومه ریټینا چې دا کم چې موږ او تاسو به هر ماحول پې ګورو هر څه پې موږ تاسو ته لیدی شي نو دا به نه کمزوري کیږي او ستاسو د سترګو نظیر به نه کمزوري کیږي که چېرې تاسو خپل بلډ پریشر مینټین ساتئ. او پنځم چې د ټولو نه ضروري دی هغه ستاسو بلډ ویزل دي یعنې ورکوټې هغه رګونه چې ستاسو په ټول وجود کې پیلاو شوي دي او ستاسو وجود ته وینه رسوي. نو که چېرې تاسو خپل بلډ پریشر مینټین ساتئ نو دا ورکوټې کوم رګونه دي دا به صحتمند وي او ستاسو وجود ته به په صحیح طریقه باندې وینه رسیږي چې د هغې سره به ستاسو په وجود کې نه ستوماني وي نه به دردونه وي او نه به نور علامات تاسو ته تکلیف محسوسیږي. چې کله تاسو خپل بلډ پریشر مینټین ساتئ د هغه جاري میډیسن چې کوم دی هغه تاسو استعمالوئ او تاسو پرهیز کوئ. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو د هغوی کسانو سره خامخا شیر کړئ چاته چې د بلډ پریشر مسله وي ځکه که چېرې د بلډ پریشر والا څومره مریضان دي دا ویډیو وګوري او د اوسه ځانه احتیاط شروع کړي نو دا پنځه اندامونه به د هغوی نه خرابېږي چې د دې په وجه باندې به هغه صحتمند وي او خپله زندګي به په خوشحالۍ سره تېره کړي. شکریه. الله حافظ.